دا څومره تباهي چې هلته وشوه په افغانستان کې، دا د طالب په ذریعه چې دلته نه به کوم خلک ایکسپورټ کېدل، هلته به څومره تباهي وشوه او دا ټول افغانستان یې په لوټه لوټه کړو، دا ټول افغانستان یې په وران کړو. اوس هغه کیسه راواوړه د دې خوا، نو ته اوس په کوم جواز دا خبره کوې چې دا هغه خلک نه دي او دا چې لکه چا ته دوکه ورکوې، ځان ته دوکه ورکوې. او ته اوس هم هغه خبره کوې چې دا مجاهدین وو، نو چې هغه مجاهدین وو دا څه شی دي؟ دا چې تا امارات اسلامي ته مجاهدین وایې، نو بیا خو به ته ټي ټي پي ته مجاهدین وایي، نو بیا تکړه شه لږ په جار خو ووایه چې دا ټي ټي پي مجاهدین دي. ما دا څو کاله مخکې د پي ټي ایم جلسه وه په مچین کې، ما په هغه کې هم دا سوال ورته پرېښی و. په هغه وخت کې د افغانستان سقوط ته نه وشو، نو خو بهرحال دې خلکو دې نه حمایت ورکولو، حمایت دغه بیانونه او تقریرونه یې کول ورته. نو په هغه وخت کې مې هم دا ورته دا سوال پرېښی و مولانا صاحب ته چې هغه درته مجاهدین ښکاري، نو د دې ټي ټي پي په باره کې ته ستا څه خیال دی، کوم ته نه شي وضاحت وکړي؟ یا ورته بد ووایه یا ښه ووایه، خو تکړه شه ووایه ورته. دا دونه د سیاسي مصلحت ښکار دي، نه ورته ښه ویلی شي نه ورته بد ویلی شي. او بیا د خپلو ملګرو د خپلو سیاسي ورکرانو په ملک باندې هم دا نه شي کولی چې دا چا ووجه. زما په خیال سیاست چې دومره حده پورې د مصلحت ښکار شي، نو زما په خیال د دې نه پس بیا باید سیاست څوک ونه کړي، بیا پکار ده څوک بل کار انسان ځان ته پیدا کړي. او بل دې منافقت ته وګوره، دلته به جمهوریت غواړي، دلته به جمهوریت غواړي او وایي چې موږ د جمهوریت لپاره قربانیان هم ورکوو. افغانستان کې جمهوریت نه غواړي، هلته دې وایي چې همدغه د بدماشۍ او د ټوپکمارۍ په زور دی مثال خلک هلته ناست دي. خو که ته دا وایې چې مثال دا د ولس د رای ترجماني کوي، او که ته دا وایې تم په دې خبره باندې قانع وې چې دا خلک په ولس کې محبوبیت لري، نو تکړه دې شي کنه. دې د خپل امیر راکوز کې میدان ته چې شا لیدلی هم نه دی، هغه هیبت الله اخندزاده د راکوز کې چې د هر چا سره مقابله کول. ګوره موږ د یو فرد حمایت نه کوو په افغانستان کې، چې موږ د اشرف غني کوو یا د حامد کرزي صاحب کوو یا د یو بل سیاسي مشر ملګرتیا کوو، موږ د جمهوریت او د افغانستان د ریاست ملګرتیا کوو. نو را دې شي که په مقابله کې ورته هر څوک ودرېدل، مقابله دې وکړي، مقابلې نه ولې تخت دا یاره پکې څه ده؟ خبره په دې دا ده چې د خپل ځان په غلا باندې دې هم پوهېږي چې د ټوپک په زور راغلي، او د ټوپک په زور هم د دې دونه توان نه دی چې مثال دا دونه غټ ریاست ونیسي. دا خو د امریکې یو پراجکټ دی چې هغې شروع کړو، اوس د هغې په تسلسل کې دا کیسه لا مخته روانه ده. دا به ځي د دې د پراجکټ کیسه دا ده چې مثال د پښتونخوا څه برخې مې خلکو ته حواله کړي.